تاسو ته مبارکي درکوم تاسو به د یو مذهبي دې سرې جامو پسې چې کوم مذهبي یو تاریخ لیکلی شوی دی چې جبرائیل علیه السلام رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته د اختر نه مخکې رالو او دوه جوړې وله روړې یوه جوړه سره وه او یوه سپینه او هغه سره جوړې ورته وې چې وایي دا د امام حسین علیه السلام دا نو نبي علیه السلام دا اوښکې مبارکې په ږیره باندې هغه وبهېدې او وایي چې خلکه دې به شهید شي دا د شهیدانو رنګ دی الحمدلله دا د شهیدانو رنګ دی موږ ته فخر کول پکار دی زه خو نه پوهېږم چې نن د پاټۍ دا خلک په دې سرو جامو الله به که ای دا ګڼي چې دا سره جامه یا بده ده یا څه زه نن په تاسو فخر کوم دا سنت دی دا سنت دی په دې خبره خلک پوه کوي چې موږ خو بختور خلک یو موږ خو د جنت هغه جامه اچولې ده الحمدلله په دې جهان موږ د جنت جامه اچو زه تاسو ته سلام یو ځل بیا پیش کوم او زه دا خبره وکړم چې کله فقیر لالا ټلیفون وکړو فقیر خان ماته چې ماته یې وی چې نازي بیبي سره خبرې کول غواړم خو په 20 تاریخ باندې زمونږ د سالارانو پروګرام دی نو بیا ما ورته مې بالکل ای سره خو ضرور خبرې ځکه وکړئ چې دا کله د نوخاره کلیزه به نو د دې ځینه د مردان نه زمونږ سالارانې خویندې موږ سره تللې وي په سرو جامو کې او په 20 تاریخ چې اوس پروګرام دی نو نازګیا شاه ماته کنفرم کړ چې انشاءالله زموږ په ګڼ تعداد کې خویندې موږ سره سالارانې ځي او د هغې جامې خو کپړې چې کومې دي نازګیا شاه تیاري کړي څادرونه ورته حارث خان اغوښتي دي او پیزار ورته انشاءالله نن موږ به اوس ځو موږ له سره پیزار عملو او موږ درته دا وایو چې که موږ نه څه کېږي بالکل تاسو موږ ته غږ کولی شئ موږ ته ویلی شئ موږ زموږ رونه یې موږ فخر کوو په تاسو باندې او چې په موږ څونه بوج اچولی شئ انشاءالله موږ به ستاسو بوج چتولو له موږ تیار یو ډېره مهرباني